د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ټولې بیبیانې یولس وي. خدیجة الکبرى رضی الله عنها، سوده بنت زمعه، عائشه صدیقه، حفصه بنت عمر، ام سلمه، زینب بنت خزیمه، زینب بنت جحش، جویریه، ام حبیبه، صفیه، میمونه رضی الله تعالی عنهن. دو بیبیانی داسې وي چې د نبی کریم موجودګۍ کې وفات شوي، او نه داسې وي چې د نبی کریم د وفات په وخت کې ژوندی وي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کومو زنانو نکاح شوی وه، نو د رسول الله مبارک وصال نه رستو چا د پارم دا ندی روا چې د نبی کریم بیبیانو سره نکاح وکړي. ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا. دا د امت د پاره میاندې دي. رسول الله مبارک په خپل قبر اطهر کې ژوندی دی. مختلف وجوهات دي، ځکه الله داسې فرمایي. سوده رضی الله عنها د نبی علیہ السلام نه مخکې د سکران ابن عمر په نکاح کې وه، بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې رااله. عائشه صدیقه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د دې نکاح چې کله وشو، نو د شپږو کالو په عمر کې وه. د هجرت په کال باندې د 9 کالو په عمر کې د دې رخصتي وشوه. پیغمبر پاک چې کله دنیا نه پرده کېدو، د دې عمر 18 کاله و. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 9 کاله زندگی تیره کړې ده، علم یې حاصل کړی دی. څه د پاسه 2000 احادیث تی روایت شوي دي. کبار او لوی لوی صحابه کرام د دې شاګردان دي. حفصه رضی الله د عمر فاروق لور ده، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبی ده، او دا هم کونډه وه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې د یو خاوند سره وه. بیا د دې نکاح وشوه د نبی علیه السلام سره د هجرت په 2م کال یا 3م کال. حضرت زینب 5م نمبر بیبی، دې ته ام المساکین وي. دا د طفیل ابن حارث په نکاح کې و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې. هغه طلاق ورکو، بیا د اغرور په نکاح واغشته، بیا د غزوه بدر کې شهید شو. نو د احد د جنگ نه یو میاشت مخکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دی نکاح وشوه، او تقریبا 2 میاشتې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نکاح کې وه چې بیا وفات شوه. ام حبیبه رضی الله عنها د ابو سفیان لور ده. لومبی د عبید الله بن جحش په نکاح کې وه، او د هغه نه بچي هم وو. بیا دواړه مسلمانان شو او حبشې ته هجرت وکړو. هلته چې کله ورسېده، نو دې خاوند عبید الله بن جحش نصرانی شو والعیاذ بالله. او دا بیبي ام حبیبه رضی الله عنها په خپل ایمان باندې قایمه وه. دغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم د حبشي بادشاه نجاشي ته خط ولیږلو چې ام حبیبه ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طرفه پیغام د نکاح وړاندې کړ. چنانچه د حبشي بادشاه نجاشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه هغې ته د نکاح پیغام ورسو، او وکیل شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، او د هغې سره سره کفیلم شو. د خپل طرف نه 400 دیناره مہر مقرر کو او ادای هم کو. سبحان الله. ام سلمہ رضی الله عنها دام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبی ده. امهات المؤمنین کی مشهور نوم ده. حضرت ام سلمہ رضی الله د خپل نوم هندو. لومبه د ابو سلمہ په نکاح کې وا چې داغه نه بچی هم. بیا جمادی الثانیه 3م کال له هجرت، او بعض روایتو کې 4م کال له هجرت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نکاح وشو. ویلې شوي دي چې ام سلمہ رضی الله په ټولو بیبیانو کې اخیره وفات شوې ده. حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها دا د نبی علیہ السلام د ترور لور وه. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د دې نکاح د زید بن حارثه رضی الله عنه سره وغوښتل چې وکړي، چې دا نبی علیہ السلام آزاد کړی او بیا خپل متبنا جوړ کړی. چونکې زید رضی الله عنه باندې د غلامۍ نوم و، دې وجې نه حضرت زینب رضی الله عنها هغه سره نکاح کول نه خوښول،
مگر د نبی اسلام حکم نو راضي شوه. یو کال پورې تقریبا دا د زید رضی الله عنه په نکاح کې وه، چونکې طبیعت بدلو، د بیبي سوچ ذهن بدلو او د خاوند سوچ او فکر بدلو، نو موافقت نو طبعا همیشه به په کور کې دی خفګانو، تر دې چې په خپل حضرت زید رضی الله عنه د نبی کریم په خدمت کې حاضر شو او د الله پیغمبره چې زه دا پرېږدم. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې پوهه کو او ورته وفرمایل چې طلاق مه ورکوه. څه وخت بعد کېدی شي ستاسو کور جوړ شي، لیکن بیا هم کور نه جوړېدو. په دې وجه چې کله هغه آزاد شوه د ده نه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وغوښتل چې د دې د تسلی دپاره زه دې سره نکاح وکړم. لیکن هغه وخت کې د عربو دا تصور چې چا به چاته زوی وویلې نو هغه به حقیقي زوی ګڼلو، انا به پردم نه کوله، میراث کې به سم ورکوله او د هغه ښځه به خپل انګور ګڼله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې خیال وکړو چې دا خلک به وایي چې د خپل زوی د ښځې سره نکاح وکړله، لیکن چونکې دا د جاهلیت یو رسم و چې په خوله چاته زوی ویلو سره هغه حقیقي زوی ګڼلو. نو دا اسلام کې خو نشته چې یو سړي ته ته زوی ووایې چې هغه بیا ستا رښتیا زوی شو او د هغه ښځه ستا انګور شو، هغه ستا پرده به هم ترې نه کې او میراث کې به مې څه ورکې. نو الله تعالی دا رسم ختمول غوښتل، نو الله تعالی آیت نازل کو او سورة احزاب کې الله تعالی وفرمایل زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم. دا موږ تا ته په نکاح کړه دې دپاره چې په مسلمانانو باندې بیا څه تنګسه نه وي په دې باب کې. الغرض په څلورم کال له هجرت یا بعضې روایاتو کې په درېیم کال له هجرت یا پنځم کال له هجرت کې د الله په حکم د نبی علیه السلام سره د دې نکاح وشوه او دا رسم او دا رواج آینده دپاره مکمل طور ختم شو. زینب رضی الله عنها کومه نکاح چې د رسول کریم سره شوې وه، علما کرامو دلته ډېر تفصیل کړی دی، خو دا د هغې خلاصه ده. د دې نه علاوه نور څه لغوه روایات مشهور دي، هغه منافقینو کفارو د ځان نه جوړ کړي دي او بعضې مسلمان مورخینو نقل کړي دي، تنقید یې پرې نه دی کړی. واضح دي چې نورې کمې خبرې دي هغه سراسر دروغ دي او د هغې نه ځان ساتل پکار دي. بله بیبي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت صفیه رضی الله عنها وه، صفیه بنت حیی. دا د هارون علیه السلام په اولاد کې وه او دا د دې خصوصیتو چې د یو پیغمبر نوسی وه او د بل پیغمبر بیبي وه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې د کنانه بن ابي الحقیق په نکاح کې وه، هغه مړ شو، بیا د رسول کریم په نکاح کې راله. بله بیبي د رسول کریم جویریه بنت حارث وه. جویریه بنت حارث خزاعیه دا د بنو المستلق قبیلې د سردار د حارث نومي سړي چې دا د هغې سردار او مشر و، د هغه لور وه. جنگ کې گرفتاره شوه، د نبی علیه الصلاة والسلام په نکاح واغېست د هغې د زړه د تسلی دپاره او اسلام د قیدیانو سره څونه ښه سلوک کوي چې د مسلمانانو پیغمبر دا په نکاح باندې اخلي. سبحان الله. او نبی علیه السلام په خپله خوښه کړه چې دا زما په نکاح کې به راځي. د دې په وجه د هغې تمامه قبیله آزاده شوه او پلار یې بیا مسلمان شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عالی اخلاق. میمونه بنت حارث هلالیه رضی الله عنها دا هم د نبی السلام بیبي وه، مخکې کونډه وه، دا هم بیا د رسول الله مبارک په نکاح کې راله. د مسعود ابن عمر په نکاح کې هغه طلاق ورکړ، بیا د یو بل سړي په نکاح کې راله، د هغه د وفات نه بعد بیا د رسول الله مبارک په نکاح کې راله. او دا د نبی علیه الصلاة والسلام آخري بیبیانو کې وه چې دې نه بعد نبی علیه السلام بل چا سره نکاح نه وه کړې. دې نه علاوه نورې ښځې هم داسې وي، خو لیکن هغې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مصاحبت شرف نو حاصل، بلکې بعضې د رخصتۍ نه مخکې د ځینې وجوهاتو نه پاتې شوي وي. بصیرت په کتابونو کې تفصیل سره راځي. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو دا اجمالی ذکر او دې سره مستقل کوم تنبیحات چې هغه مخکې درسونو کې ما تاسو ته ویلو. نو تاسو به اجمالا دا یاد ساتئ چې حضرت خدیجة الکبرا، سوده بنت زمعه، عائشه صدیقه، حفصه بنت عمر، ام سلمه
زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جحش، جویریہ، ام حبیبہ، صفیہ او میمونہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیبیانی دی او امہات المؤمنین دی او دا هم اہل بیت دی. اہل بیت حقیقتاً دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیبیانو ته وی قرآن کریم په اصطلاح کی. او دارنگی اہل بیت دا نبی علیہ السلام اولاد تم وی چې د حضرت فاطمة الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کم بیا خور شوی دی. او اہل بیت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نسلنا او د نسبنا او جسمانی رشتینا علاوه خلق هم داسې راغلی دي لکه چې نبی علیہ السلام اعزازا طور هغوی ته اهل بیت ویل لکه سلمان فارسی رضی الله عنه. دیو جن محدثین وی چې کم متقی امتی وی، عالم وی، پرهیزګار وی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت برابری دا هم اهل بیت. یعنی دیتا الحاقی اهل بیت وی. اصل اهل بیت دو دی، ازواج مطهرات او دارنگی اولاد مبارکہ شرعاً دا اہل بیت تھی. خو وعلا آل محمد کی دا نبی علیہ السلام امت متقین هم داخل لی لکه جمهور محدثین و فقهاء دا تصریح کردی دا. البتہ روافظ پا دی کی اختلاف کئی او دا غی اختلاف سے حیثیت نلری. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.